سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. امریکا په افغانستان کې له اړمنو کورنیو سره د 125 میلیونه ډالرو د مرستو اعلان وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دغه پیسې به پر جګړه ځپلو، د طبیعي پیښو له امله پر زیانمنو او همداراز پر کورنیو بېځایه شویو او بیرته راستنېدونکو ولګول شي. امریکا له نورو مرستندویه هیوادونو هم غوښتي چې له افغانستان سره خپلې بشرپالې مرستې ډېرې کړي، خو په خبرپاڼه کې په دې اړه چې دغه پیسې به څه وخت پر یادو کورنیو لګول کیږي څه نه دي ویل شوي. ولسمشر غني وایي د سولې بهیر مشري له افغان حکومت سره ده. ښاغلي غني تېره ورځ په کورنیو چارو وزارت کې د پولیسو د سوق او ادارې په مرکز کې زیاته کړه چې سوله د هیواد یوه اړتیا ده، خو د سولې ټینګښت د افغانستان له متحدینو سره په تړونونو کې د بدلون لامل نه ګرځي. نوموړي همداراز یو ځل بیا په ډاګه کړه چې د افغان ځواکونو فعالیت د نړیوال امنیت لامل ګرځېدلی او په دې برخه کې موږ له چا څخه صدقه نه غواړو، بلکې دا زموږ حق دی. کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د نجونو یو ښوونځی سوځېدلی دی. د دغه وزارت ویان نصرت رحمي وایي دغه ښوونځی طالبانو سوځولی دی، خو طالبانو بیا دغه تور رد کړی او زیاته کړې ده چې دوی د پوهنیزو مرکزونو ساتنې ته ژمن دي. په بدخشان کې د طالبانو د جلب و جذب نومول شوی مسؤول په بغلان کې ونیول شو. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه کس چې حیات الله نومیږي تېره ورځ د پلخمري ښار په شمرق سیمه کې د پولیسو له لوري نیول شوی دی. ویل کېږي له نیول شوي کسه اوس هم پوښتنې روانې دي. مدیریت توریسم قماندانی امنیه ولایت بغلان یک تن از مخالفین دولت که مسئول جلب و جذب طالبان در ولایت بدخشان بودند بازداشت نمودند که فعلا قضیهشان تحت بررسی در مدیریت توریسم قماندانی امنیه ولایت بغلان است. څارګر ملي ادارې په کابل کې د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د اسلامي کلیزې پر مراسمو د توغندیزو بریدونو له مخنیوي خبر ورکړی دی. دغه بنسټ په یو خبرپاڼه کې ویلي د حقاني شبکې دغو غړو چې جمشید او رحمت الله نومیږي غوښتل ولسمشرۍ ماڼۍ او ملي دفاع وزارت په نښه کړي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د 14مې ناحیې له قلعه زمان خان سیمې نیول شوي دي. خبرپاڼه زیاتوي ویلي یادو کسانو د 14 مرمیو په ګډون د هوا نه یوه پایه 45 کیلوګرامه چاودونکي توکي 12 چسپکي ماینونه او یو اندازه نور مهمات هم ترلاسه شوي دي. او 2 تنه په کابل کې له طالبانو سره د همکارۍ په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه کسان تېره شپه د کابل ښار د 5مې امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو د ځانګړو پولیسو په عملیاتو کې نیول شوي دي. د سرچینې په وینا له یادو کسانو یو موټر سایکل هم ترلاسه شوی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امن.